د ښار په یوه برخه کې د شاتو د پلورنځي ترڅنګ د ترخو پلورنځی هم موجود و. خو هر وخت لپاره به د ترخو په پلورنځي باندې د خلکو بیروبار بیخي زیات و او د شاتو د پلورنځي کس به هر وخت یوه پښه په بله پښه اړولې وه. یوه ورځ د شاتو د پلورنځي مسؤل کس د ترخو د پلورنځي له مسؤل کس څخه پوښتنه وکړه: زه شات خرڅوم، ولې د خلکو بیروبار په ما باندې ډیر کم بلکې په هیڅ کې شمار دی؟ خو ته ترخه، خو د خلکو بیروبار ولې زما پرتله د ستا ډیر زیات دی؟ د ترخو د پلورنځي مسؤل وویل: زه ترخه خرڅوم خو د شاتو په ژبه، او ته شات خرڅوې خو د ترخو په ژبه. کوشش وکئ هر وخت لپاره په خپل کلي، ماحول او ملګرو سره خوږې خبرې وکئ تر څو د خلکو زړونه وګټئ.